د امریکای خارجه محکمې ویان میتھیو میلر د پاکستان او هند په حق لشوي او تپوس په جواب کې مطبوعاتو ته ویلي چې امریکا په دې معاملې دوه هیوادونو ترمنځ نه راتلل غواړي خو وايي مسلې دې باید د خبرو د لارې حل شي سیډون کې وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې امریکای همیش خپل کردار لوبولې دي अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये अमेरिका ही है जिसने موجوده د هند او پاکستان صورتحال په حق له د امریکای د بیان یو به طرفه بیان دی خو که ماضی ته وکتل شي نو دا هم امریکا و چې همیشه د پاکستان او هند ترمنځ خراب تعلقات خکولو کې مهم کردار لوبولې دي کا کارګل په خته وکتل شي نو امریکای هغه وخت چې هند او پاکستان بهي جنگ ته نږدې وو د دوه ترمنځ صورتحال خکولو کې مهم کردار لوبولې وو د شنکال 2019 پلوامه کې د هندي پوزونو باندې ترخګر برید نه پس هم امریکای د دوه هیوادونو ترمنځ د جنگ امکان کمولو کې خپل کردار لوبولې وو د ګارډین ورسپانې یو ریپورت کې د پاکستان استخباراتي ذرایعو له خولې داوا شوې ده چې هند په پاکستان کې نږدې د شلو تنانو په قتل کې لاس لري د وژل شوی زیاتره تنانو تعلق له هغه تنظیمونو سره و چې هند دننه ور باندې د ترهګرۍ تورونه دي هند د ګارډین ریپورت رد کړي خو وروسته یو ټي وي پروګرام کې د هند دفاع وزیر بیا ویلي کچره څوک په هند کې ترهګری کوي او پاکستان کې پټيږي نو هند به پر ضد هلته هم کاروایی کوي پاکستان د هند دفاع وزیر په دې بیان سخت خبرګون خوده او ویلي چې د هند دا ګام د پاکستان د خودمختارۍ او د ملګرو ملتونو چارټر خلاف دی کال 2019 کې هند په پلوامه کې په پوسټ یو ترهګر برید ورستو پاکستان کې موجود ځینی تنظیمونو باندې د ترهګرۍ تور لګولې او ورستو د پاکستان بالاکوټ کې بمباری هم کړې و او بیا په جوابي کاروایی کې پاکستان هندي جنگي جهاز تباہ کړي خو آیا پر راتلونکي کې د دوه هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د خکېدو سره امکانات پاتې دي इंडिया के साथ ताल्लुकात आप زمانه د خیال چې موجوده وخت کې دوه هیوادونو ترمنځ د تعلقات د خکېدو سره امکان دي هند کې انتخابات را روان دي او واکمن بي جي پي به د پاکستان پر ضد د بیانیه د ووټونو غوښتو د پر استعمالوي که هند بغواړي نو تعلقات به خکېږي اوس دا موقع پاکستان سره ډیره کم ده وړاندې هند کال 1993 ممبئی بمی چاودنو کال 2001 دلی کې په پارلیمان برید او کال 2008 ممبئی ښار کې د ترهګر بریدونو تور پاکستان کې موجود تنظیمونو باندې لګولې خو پاکستان همیش دا تورونه رد کړی دي وقار احمد وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد